د پښتو افسانه ګوډې لیک د ډاکټر صاحبزاده محمد اقبال په دنیا کې سړی خور دی الله دا څومره ظلم زور دی الله مورې دا جیراغلو ګلمینه دا خبره په یو سا کې وکړه. ګلمینه د انور یوه ډېره نیازبینه لور وه چې د واده په 10 کال الله پاک ورکړی وه. انور د کلي یو مزدورکاره سړی و او د ملک شمروز خان په مینه کې د ډېرې مودې راسې اوسېدو. د شمروز خان ملک څه لږه ډېره ځمکه یې کرله ریبله. دغه نیازبینه ګوډۍ یوازې د انور د کور ښایست نه و بلکې د محلي خلکو ورسره هم بې کچه مینه وه او هر چا به پرې لکه د خپلې لور مینه ماتوله. د هغې خبرو به هر چا له ډېره مزه ورکوله. چې انور به د پټي د کاره ستړی ستومانه راغلو نو ړومبی به یې د ګلمینې پوښتنه کوله او په ستړي ستومانه سټه به د ګلمینې سره مشغولېدو او دغه رنګ به ترېنه خپله لوږه تنده هېره شوه. یوه شپه 10 بجې ملک شمروز خان خپل زوی انور پسې راولېږلو. بلال چې د انور د کور دروازه وټکوله نو د ګلمینې مور ورته د کور نه آواز وکړو څوک یې وروره؟ بلال وی ترور زه یم بلال. پلار مې وایي چې انور کاکا دې راشي د اوبو نمبر دی ورته ووی چې بچیه د هغه خو ډېره تیزه تبه ده او په خپلو لاسونو مې ورته د اوبو پټۍ ایښي دي. بلال لاړو او پلار ته یې ووی دا جی انور کاکا خو ډېر بیمار دی او بل چاته به ووایو. شمروز خان په غوسه کې ووی ولې راته پلار کوي؟ په خپله ورځم. د انور د کور دروازه یو ځل بیا ډبیږي او په تیز آواز سره وایي انوره روزه. د ګلمینې مور دروازې د شان آواز ورکړو نیکه هغه خو بیمار دی. بلال خان هم راغلی و هغه به درته ویلی وي. شمروز خان غوسه کې وی ټیک ده ورته ووایه چې سبا ماښام پورې کور خالي کوه ما ته د بدماشانو ضرورت نشته. د دې خبرو اورېدو سره د ګلمینې د مور د خپو نه ځمکه وتښتېده. انور چې په کوټه کې پروت و دا خبره یې واورېده. خپله تبه او تکلیف ترېنه هیر شو او ټوله شپه یې په دغه سوچونو کې تېره کړه چې ای الله دا دې په کوم امتحان کې واچوله. د انور سیرې وهلو سره په بیماره سټه ټانګه کې کېناستو او د شمروز خان ملک حجرې ته لاړو. نیک ته به زارو شو ملک صاحب زما په حال رحم وکړه زه ډېر غریب یم زما هېڅ درک نه لګي. ما ستاسو ډېر خدمت کړی دی او کوم به خو بېګا ډېر ناجوړه و. زه چېرته لاړ شم؟ زما خو د کرایې د کور د اوسېدو وس نشته. انوره وځه د حجرې نه دا ستا مسله ده ځان له د کور غم کوه. دا یې ووې او ملک شمروز ښه غوسه کې کور ته دننه شو. انور د شمروز خان د حجرې نه په سرو سترګو ووتو او د کلي د ټانګو وډه کې په ډوب سوچ کې ودرېدو چې لږ په سا صورت شو نو ټانګه کې کېناستو او دغه رنګ په سوچونو فکرونو کې کور ته ورسېدو. نیک څه ووی د ګلمینې پلاره؟ د ګلمینې مور د هغه نه پوښتنه کوي. انور ورته ووی ماله څادر او څپلی راکه چې د بل کور غم وکم. انور چې څادر په اوږه واچولو نو ګلمینه یې خواله راغله. وی دا جي ما له د ښار نه ګوډۍ او بنګړي هم راوړه. انور په ژړغوني اواز کې ښه بچی چې اډې ته ورسېدو نو ګلاب ټانګیوال اواز ورکړو انور ماما چېرته ځې که نه هسې سټاف ته راوتې؟ انور نه بچی ځم. ګلاب ښه نو راخېږه چې ځو. انور ماما څه سوچونه کوي او چېرته ځې؟ بچی شمروز خان راته جواب را کړی دی چې د کوره وځه. ستا په نظر کې چېرته خالی کور نشته؟ نه ماما نن سبا خالی کورونه چېرته میلاویږي او پېښور کې خو کورونه ډېر ګران دي او بله دا
چې هلته به ته څه کې ګلابه بچې رزق د اسمانه دی خدا ماما الله دې درته اسانه کی چې پېښور ته ورسېدو نو لکه د لیونو باید هر چا نه هم دا تپوس کولو چې ای بچیا چېرته به د کرایې کور میلاو شي او که نه او همدغه یو جواب هغه ته بیا میلاوېدو چې او کورونه ډېر دي خو کرایه او اډوانس یې هم د اسمان سره خبرې کوي او دغه رنګه تر مازدیګره په نهاره خېټه وګرځېدو د مازدیګر مونځ کولو نه وروسته ورته ګلمینه رامخې ته شوه او ګلمینې له ګوډۍ او بنګړي واخیستل او هغه یې خپل څادر پیس کې پورې وتړل او د خپل کلي اډې پله روان شو خو ناګهانه یو درز شو د بم په چاودنې سره انور هم د هر غمه خلاص شو او وینو کې لت پت انور چې خلکو کله په ګاډي کې واچولو او کور ته یوړلو نو وې کتل چې خپې په بم کې الوتې دي ولې په لاسونو کې ګوډۍ او بنګړي د سینې د پاسه کلک نیولې دي او چې کله امبولانس د انور کلي ته راورسېدو نو د کلي په لویه لار کې یوه کډه پرته وه او یو تور سری او ماشومه هم یو اړخته ناست دي لکه چې د چا په انتظار دي چې امبولانس ورته ودرېدو ډرایور आवाज ورکړو ترورې ګاډي کې مړی دی دا سامان به یو اړخته کړو د ګلمینې مور خو لکه د بت ګونګی ولاړه وه خو ګلمینې ګاډي له رامنډه کړه چې ویې کتل نو چغه یې کړه مورې داجي راغلو دا د مالې ګوډۍ او بنګړي هم راوړي دي دنیا کې سړی خور دی الله تا څومره ظلم زور دی الله